خود سروستر کو خود جارس شهدم خانه کنا خو سردارا چل حالا یا بوش غیره کنا دا درم 87 وبان اتیا دا شو وس او مشتاد دورا سکول وی وختن تیری ول او کنه دا خطور ته انسه څه یاد دي خو ما دا سبب استاد ورودلی واچ دا کیسه ورته وکړه چې کجړې یو په سروستر ګجړې ا سردار تشکارې دا دور تکلیف ته ته درکړه دا څه تکلیف ته جوړ کړه دا چې مثال دور سزاواره اعظم خان ورته چې ملنګا چیرې بده جای نیمې دلای چیرې جوګړو غواړه چیرې تامبو غواړه جمعات غمو کا اول به جمعتونه بي به استاد خلاص اوس خو جمعتو په سه درې کونجي وای خلک بوزي جندوري غنې څه دا خوند چې لکه وخت خلک شوا مروال خاندانی دي خو دغه وجه اوس په چې جوړ اسلام مخلوق واړه په بده چارې په پاوډر لګیا ساپو سوډر لګیا ابي به استاد وای چې کله یو قسم ملنګور ته چې سردار ک تور دی پاوا مرغونه تور دی څه خدمت خو شو چې په ما باندې دي څه پور دی مثال یو وخت ما قدر کړه دا اوس په واړو مرتا وس نرسي به بزاغه شګړه ویراو ملنګ ته آدم خان وی چې مثال ملنګا خو سردار سړای چې مثال لار سا جمعات په میند کې ما پته ما کوا خو ملنګ وای چې بالکل کوژده دورانه مدام خان ورته لا چې ملنګا مان چې پته کوي نن سروجه مولات را کړه نن مې نم اورج پوره کېږي لس روزه میا در تپات دا کاوګر کې چې خپل کلاوګر کې کده لاند وخت چیرې می روز نه خبر کې غنی آدم خان به نور خطرې خطر ہے املنګ ورته لا چې سردار کمانه به میرو خان سردار پښتنه وکړه چې آدم خان په چشي نیولایو به بز چې بیان ورته تیرو سبا چارا کا آدم خان ورته چې واده غو چې د اکبر وک لشکې په خپل جان برو ک لکایته ګول ته خبرو ک ګول ویل چې دراغله کچېره خپل نیک نظر وک منچ شجا خانه نه یو خطه په مټي سر وک نه دغه چې ورته تیرا کا به چې آدم خان نه ملنګ دا سلاش ډنګوراته به دا واده د نویرو به ملنګ وی چې اوس ته بیا ورګرځي دار وجه دا شپه خو به موږ په دا تګره تک سره و به استاد خدا سے ملنګ و چې بده میخ رغونه سر چیک کرامت رسیدلای ملنګو حل ناره او کړل ناره سره و نیم شل میلا پاس چیکس ها پورو کرامت چې اور واچ اورېجو چې داسې مثال سړک بیا د صحیح ک بونیر پله اول پته نو ورته لګیدا چې داسې نه چې هندستان نه په بل کونه لار سي ایغه نه وای چې داسې اپسول جاس غونه وای چې تیر بونیر ته وک خو په تاریخ په چې چوره وخت وتلای ملنګان په کرامتو چې رحمان بابا ویلی دي چې په یو قدم تررشه پورې رسی مالی دلای د رفتار د درویشانو نه قدمانه وجدي ازیر مازدیګر د میرو ته بورا چلم نیولا وادا څنګه اور زمدي چر سه خړلیو ناسه پټ سترګه په تخ ناسو سپی به خللی دغه پیدا به انار ودا دور باندې شې چې دای بمبارو املنګ وای چې حبیب استاد درې ریزیر مازدیګر د چې وای مستوه چې نمبر راکاو
सैफ अलमलुकी जा मेरा का गणे गंध में वप गंध वो तेर दी आई सैफ अलमलुका चौक चस्पी ने खुल गई खुरिया गाल जेड़ो या मगज यो तेर दी आकाशे वेकड़े बद्री जमाले पलंग या बदेशे वेकड़े खानई बद्री जमाले तोरे ज़ल्फ़े दे पलंग यप पीछो प्रेकड़े आई ओ कतोर दा यो पुसर या ठिकराय दे तोर दा आई बद्री जमाले उर्तदा वेलियो कशक खपल पलारा यो दे जड़ प बांधे शक आई सैफ अलमलुक बांधे मयन वे खपल पलारा खुप मयना या बद्रई दे ज़िक्र या हकलो ना तला कना पदसरोस्तर को खुद जार्स चे मिरो खाने कना मिरो खाना खानता या तय रागला कना मल्क चई सार दई आई शारान वाई से खबरें उड़ते उकड़ला चकना तला मलंग उड़तवेला मिसाले यो पखपला कलना तला खास सरदारा था तमीरो खाना खाने ले हिंदुस्तान मलकरा गला आदम खान दा से कोई साहब बांधे सारदा मिसाल पता न लगेगी माते हर वजह शौले दी चे मिसाल दा नर वजह खो मा वतले दी अल्लाह सर तपात दी या दा मा चे उस पलारे खूब मजल कड़ाई खूब गंटो जने पैदल प किरामत आवारा गलाए चे मा बचोर और वजह तेरे से ली खो माते दा जनवरी में आशौले वा 30 तारीख आने 12-20 बांधे बदाय बे पसांगो हुई 30 से द्वार वजह पला खुमादा से रुदली दी अभी बहुत साज वाई चे मिरो खान मुख्तर डेर दे गट बदशाही तख प्रोतो अडेर प बांधे जगुना प्रात हो बरताने वे प्याले वे द ब्राड बूट समानो बे दौर पकौड़े चे मिरो आगा ठकी सर रागा चे दसे प बूट बांधे आगा मेज हुआ दौर कौड़े दिमागो निवले वाचे आगा पिंजला समा उरजे प्यालो तू करी राचे दिली आ दाड़ेला पता न लगी
اځنه براډ روډ وای چې ډېر لري تلای دا ان دوره کوړې چې داسې تخونه میزو بیا چې هغه ترینه داسې ورته وکتل چې پردې خاونده خو میرو خان ته چې څه تکلیف ورسېده دوره سپیډ چې خو د بیا میز نه ده والا ا داسې کور ته وای چې میرو خان روان سه نواب لور ترینه په استقبالي چې ودرېده داسې شیپ شکینه پانجا ملاو کړه لکه ستر تڼېدار ته چې سپی داسې سلوټ کوي ما داسې حبیبه استاد جروېدلی دي مدس خان دا واه ای پلاو پروشتا او چوله شب بد یادو سبا عمل بد یادو کن خو ما داسې اورېدلی دي او کنه ای بیرنګه لیپاپې غوندې رنګ دی دا څه به تر څه یادو که ووټ واپوی و پولینګ به نه چلېدی بوغز به وې بوغ کمژاک وایلو چیرنې روجې به پیشیو نه خوړلې نه مې دیږي خو ما بي به استاد داسې اورېدلي دي موږ ته به بیا ډیپټي ټیم ده پوه خو یې که نو اما شاعرانو نه اورېدلي وایي چې میرو خان ترینې ته وویل چې که ولونه تور پیکای دی ولونه لیدل به بیا بونیر چې ایله به نه وي خو لنډ وخه لنډې چارې ملنګ باندې سین داسې جوړ که چې په سپیډ چې کجی یا که ورو ورو جي چې چرپ نه پوي داسې وایي چې نواب لور ترینا په ملنګ باندې لګیا اصلا ملنګ ته یو قسم مثال ملنګ ته داسې خرچې مرچې داسې براډ روډ داسې چای می یې ورته راوړله میرو خان به ورادو ترتریدو شوتالیدو بیا زیر مازدیګر به ورادو ترتریدو شوتالیدو پر پوریدو کرم تروشتو داسې لینډ میرو ودرول وی چې هن پنچې داسې دوه ګوتې چیټې ورکړه وی چې که جاړو یو به په خپلو سترګو جاړو خیش بلو چې چیرته یې به بیا غواړو چې نه میندلی مو کاغذ ته نه دوره به واپسي نه کوو دوه ډاګیانې فیروز خان زوی بړوچ فتح خان ته واستول کندهار ملک ته د فیروز خان زوی نوابو فتح خان نه مې د دوه تورې بیا حبیبه استاد جګړولې چې جنگ میدان چې به اینه داسې جدي خانو دوه ډاګیان وایي چې دالې ووتل دوه دالې ووتل خو ډاګیان مزل خو کوي دا خو نه وي چې ولاړي دا سینې چېرته سپرلۍ باندې به لاړل چېرته به داسې لنډ وخت په پښو به لاړل سړک په نه و خو زیر مازدیګر ده چې خیش بلو داسې باختر وتلی و یو قسم میوجات باندې شورېده خپل وروڼه ورسره و سدوګیدو الوګیدو کورنګیدو څلور واړه وروڼه موجود وه ورسره وزیران کرنیلان مخته وایي چې ورته روان و بډي ګارډ سړک مړک صفایي بیا ورته کوله شاته پسې روان و ګاډي خانمیر دو غوندې تورو دو غوندې یعنې رحیم دو غوندې دا بډي ګارډ چې به ورسره تله د بوټانو ته پالش مالش یې وې او داسې جاړو ماړو پیاده که نه خاکرو به و د لاټرینان بیا په صفا کول په کپړو ته بیا لالونه لال بینګ بیا اچاو خو ما داسې اورېدلي وه چې چوره وخت بیا تېر کړی زیړ مازدیګر ده چې بلوخاندو الوګیدو سدوګیدو کورنګیدو واړه په انتظام باندې ولاړو په باغ سیل یې کاوه چې د ډاګیان دی میرو خان ورالل چتور ټنګویا فتح خانی اکرمی بریتونه مځکې باندې خړ دي زما د پیغله غوندې یارۍ چارې برنه پاته سې شیرینا سمی ولا سترګو دې پارای ګرانا
لکه اډې ته په ټیکټ راغلایم د نعمت الله سرحدي صفت پکار دی دغه لکۍ چې بلبل صدر د شعر نه یو د غریب پیدا کړ خدایه بل د میان په زور ورو خلکو کړما ایوب استاد په نام یادېږي ګرانا لکه اډې چې به یې وکړو توپسونه تا د ګیلاس په شان غړی دی ګرانا زما سیړی خو به د کله خوښه سي خاص په لکۍ اډې بسو کې دغه کیسټ په موسم خان په دکاني لکه اډې چې میوزک ډېر دی خانا خو موسم خان میوزک شپوږمۍ مثال راوړي ما که په جیب درونه بیا مې یارې د غریبانو یاري زه کله کومه خلاصه د نه یمه له غمه خلق مې ستا غم سره سمه یادوي ما د کلي دواړه که دواړه تومتي سلوي یوازې تا اخیستي نه دي تهمتونه یا مسافري خوړله یاره قربان قربان د له خیرنو جامو سما اکا ناتلی یو په خپله کلو ناتلی میرو خان ته تکلیفان دي چې تا غواړي ابلو خانه خانه تا ته یو راغلي شاران وای چې صدو گیدو الو گیدو کورن گیدو بلو گیدو چلور واړه ورونه په هند موقع باندې وای چې موجوده ولاړو او سره ډېر کمانډران پلوانان د غټ غټ کرنیلان جرنیلان انې خپل په موټرو باندې نمبر لګېدلی و چې دا به دوم جي پسې دا به درېیم جي دا به څلورم جي خپل
انسیې لیکلی خو ما داسې اورېدلي چې ترتریه شوتالي دا کیسه ورته وکړه چې که جاړي په ناتلو سترګو جاړي امیرو خان سردار ته تکلیف ته چې تاسې غواړي بیا بلوګي به وایي چې جګړې غږوار وې دا بي به استاد به داسې لوګو خندقو ته ګډ څه دوره ډېر به بیا د خوشمندي په چې وکړه یعنې خوند به ورکاو پردی جګړې اداله وړ چې د جوړ کړه او په خیش وطن چې پاسې سوې ګوچې چوکې کټ کړې وې کوزیا کونه کټ کړې وه په رندي باندې نسور کړه او ډول غوندې ونیم شلمن یې سیکه ورولې کړې وه پاسې اوم شانو رڼان په ګنډلي وې بیا دا چمک ورکاو برش خو درواغ چې کله بلو خان مثال تیاری وکړله د بګلان وژغېدل نغارې وژغېدلې دا تزره پوځونه وایي چې پالم لین ودرېدل څلور واړه ورونه وایي چې دوه زرو په پوځو باندې مثال یو ورور و دا سهار وایي چې د یو قسم خوشمندیګانې ورته وسوې د توپې موپې وډزېده د رخصتیګان واخیستل سله دغه شپه وایي چې بیا ټول د خیش وطن خوب نه وکړه ولې چې غذا کیسه ولله روانګي کیسه ولله بیا بدر وجه چې خوب چیرې کېږي چې بیا وخته وځي بیا ما داسې اورېدلي دي چې پلار د واپسې وغوښته امین خان بادشاه چې که کرسه یو ما کیسې کرسه بلکل به څلورو سره زمنو تاک نه وروبخشه چې امیرو خان ویښته ته تکلیف رسېدلی تاسې په مخ باندې زمنه شسه خو چې نه بدي خړې ته نه کو چیرې پلوانان لا څه لینډ چې ته نه غاغه نسي ولې چې که ورېږي ما یې غم وشکې ورېږي او ورته ویلی که تاسې څلور سره مړه څوکانو خو په میرو خان ډوي زه نه ورانېږي یعنې دا سردار و څلور واړه ورونه وایي چې ووتل اورې خیش وطن نه د بچېدو چوره مزل کوي د کندهار و دروازې وې او په هرې دروازې بړوچ فتح خان داسې د سخاوت بوټینګ و چې که مسافري که خواري که غریبي که وږی که مثال برمنډي ما دربار ته دې بلکل راځي کپړې به ورته کوم جامې یو شی بل شی یعنې مړی چای انتظامي خوراکې به ورکوم داسې بوټونه الګ کړي وو چې کله هغه ډاګیان شوتالي دو هغه د ورګډ سلل کرم وایي چې ګرد به ګرځېده د یو برید پیدا هلته له کونې کټاو کړی و بل بیا داسې غوښ په ګوچې ورې بیا لونګۍ چې ټومبلی و په د یوې سترګې ابي به استاد د کرمای چغر و لپه سندور بیا وراچول او داسې تک سره بیا د سترګه لیده سله ما داسې اورېدلي چې داسې یو ویښته په کرمي ټنډې چې و چې پلوان سړي به ورکتا سیخ نسله بیا به ډارېده اترېده به جندې ګڼې و داسې غریب موږه پیرکې سړی و مثال خو هغه یې زیات و وامې زیات و دا خو کرامت دی چې خدای چاته ورکړي که نه اما داسې له شاعرانو نه اورېدلي چې کله فتح خان بړوچ پردل خان خان محمد کرم ناستی د میرو خان ډاګیان درېږي او فتح خان بړوچ داسې روجو ته څنګلۍ درولې وې سرو زرو شپېلې په بریتو خځولې وې داسې موټي موټي په غوږو پاس ولاړو او په اتلسو تکیاو داسې فتح خان خالي ټیک لګولی پنځه پنځه تکیا ورنو ته پرتې وې اب شو پاره ګوشي بچای میز پروت دا غټ خلک او تاسو خو باندې لیدلی موږ په لداسه مثال دغه پښې کوزه په مزه نه لګي بوټانه په پراتی خو مال سه به استاد ورودلی چې کله فتح خان ته د ډاګیان میرو خان ورال الخبر زیره ورته کوي چې چلو اکلو ناتنی کنا استا بلا پموشا شپته خانه کنا دادا گیان میرو خان خان راغلی کنا
پزړما یا پرېوزنري یا نری ګردونه شاران وای چې خبره ورته وکړله چې که ناتلي په خپله کل ناتلي یا ډاګیان دی میرو خان سردار راغلي بیا چې غټ سړي ډاګي یې لا مثال غټې کورنۍ ډیګرۍ سړی بیا باره بادشان دی پیژندي او فتح خان داسې روجو چنګلۍ چیغې کړې چې که تور دي په هوا مرغونه تور دي ډاګیان میرو خان سردار چې لږلي او خدمتونه مو څه شي پور دي په ما د ډاګیانو وای چې کاغذ میرو ورته لیکلي داسې چیټې ورته چېښه فتح خان داسې روجو چنګلۍ چیغې کړې داسې هغه خط ته وکتل د میرو خان واړه سبا چپه چې ور واچې داسې هندوستان ته ځو داسې ادم خان دا داسې پروګرام ده بیا د داسې روجو چنګلۍ بیا ټیټې کړې کرمی ورته لا چې فتح خان که تای نعمه تک خواهشات نه وي بیا موږ ته ووایه بیا موږ خپله ځو ته نعمه نه درمې لا ډارېږې لا یوه لا بله د فتح خان ورته چې که دونه زوروره خدای دونه زه به وکړله بیا ځینې پوښتنه بیا به پسه ځو فتح خان ټبر بي بي روبیانه مېدله د پردل خان خور لوله خو حبیبه استاد وایي چې فرشتې په باندې ټپېدلې وې حسن هیڅ کمای نه و هیکی ور وجه په تانبې وړه چې دا یې پېښورۍ ټانګې نه کوزېدا چونۍ پیچه په دروازې میخ چې واوته اچھا چوره کندهار خلکو لیدلی و هغه غریبانو نن لاړانده دي بیا دا یې وایي چې کور په لر روان سر بیا ګله منځ غولي چې ولاړه ولله مینتو واده و بیا ده ورته چې که جاړي په خپلو سترګو جاړي ارو بیا ته بیا مثال ما ته کیسې کیا یوه بلر سره کیا امیرو خان غونده سردار نن ما ته ایټال له ما غواړي در بیا ورته ویله چې خیر ده که نه دغسې په پښتنو غرجونه را درومي په مثال هر چا باندې راځي خو غرض چې نن میرو والته وکړې سبا به یې داسې یوه کیسه یې مثال تا ډاګي ورته درېدلی دا خو بدل چار ده بیا فتح خان ورته ویله چې ته خو مثال روبیا ګله به سفیرانو جین کیو چې هندوستان ته تللی 116 جاز چې اوره سفیره لګېدلی وه د 45 بچیګانو معمولي کیسه وه خو تا نه زه دا پته کوم چې دا کوړه نواب ده مثال داسې بچشاهي ده داسې ملک ته او دا څرنګې بیا اوسي بیا روبیا ګلې وایي چې داسې وکتل بیا ورته چې که ته ستا کوګل کتاب مې ته ستا زړه دی ځکه مثال بدوم چې بیا ما نه ګیله کړه امیرو خان ته وره بیا د واکه وګڼې فتح خانه تا بیا وره هندوستان چې مخه نسته داسې پلوانان دي جګړې ته جیګ ټیلو چې وړي هسې په پښو نسي تلای 25 پهلوانانو زور یې په چیوی وچې ولې چې ما ورته ویله چې زه سفیرانو چې تللی نو اما چوره جنکیو نه واورېدل هرې جنکۍ دا کیسه وکړله چې کوګر دي په خپله کلوګر دي د هندوستان پهلوانان په ډېرو پهلوانانو بر دي انې خپل اخبار به مې چاړه بیا به دو ریکارډینګ وپچې بیا فتح خان ورته ویل چې که ښه که زه به خپله ځنکه ښه که واپسي به زه میرو ته قاصدان په خوږې طریقې ور ولږم زه بیا داسې هندوستان تکلیف رو بیا ګولی نه کوم چې مخه مې مثال نسته خو بیا وایي چې داسې مسکا شوه داسې ګرده وایي چې وګرځېده په فتح خان بروج مینتو مېړې داسې پیزواندونه په شا ووال خبر ورته کوي درېږي کلاو گردا کنا میرو خان سره لاړ نسې چې فتح خانه کنا روبیا ګل سپینه خوله یا پتا قسم دا کنا
فتح خان ډارېږي شاران وای چې خبره خلک په دا کیسه وکړي چې فتح خان ډارېږي ځکه نر سره لاړ فتح خان ورته چې که په دار یم په خپله کل په دار یم ته لیونی دا خو هندوستان لشکي پهلوانان دي چې دوره نوری بیا زه فتح خان تیار یم خو هغه تا حد مې پکاته دو وای چې خوشمندي اسونه مسونه برابر کړه تورې مورې چا مثال تانګونه پرېو چا چې کمایو باغو چې پرکو باره بچشهی ته چې جې خو ټوټیکل به صحیح بیا فتح خان د پردل خان و خان محمد کرمیدو وای چې ور روان سو خو بلو خان داسې سردار و ابي به استاد چې و جنگل چې چیرې و د سلایو و نیم شله ګیدړې پزو ته ګاډ وانګېدی نه سر اړوېده اچھا کله سبا ما چیک سه داسې واره وکړ مې ژای وکړو د ګیدړې داسې ستې میم ګولې غوندې تقسیم کړي بیا هغه درګه دوه نه مینده ولګېدلو له خپلو هغه یې خطا کړي وو درې نیم شله ډمان به چې په سر ور لګیا وه ور جوړاوه بیا یې وبل ډم به سره لیدل نه داسې سردار و که نه بیا څه 25 ټرکونه بیا چرمنو وال ولاړو مثال 300 به چمیاران ولاړو چې بلو ته بیا چپلیو پیټینګ کېده ورته ویلی چې ټرکونه دې ولاړي مثال بیا به دوړۍ کمه سي بیا لنډ وخت چې به کوم وطن ته ځو اما داسې ابي به استاد اورېدلي چې میرو خان لوی پسونه لال کړي دي کالیګرې لګیا دي بټیارۍ مټیارۍ پاستي ماستي ننګر منګر انتظام شوي ده خو چې کله میرو دو ته وایي چې فتح خان ورسېده د داسې میزایل ورته خلاص کړه خوشامندي یې ورته وکړې لوی مخ ته ورته ووتل لوی په خوشامندي سره یې وایي چې فتح خان دو پردل خان و خان محمد کرمیدو ګډ کړه بلوګیدو الوګیدو صدوګیدو کورنګیدو وایي چې بیګل ور وژغاو بیا بلو خان چې ورګډېده بیا د خو لوړ په د خاص باندې داسې ایښی و بلو لوړ هغه دروازې چې ایسار چوکټو ونیو اس دالې زور کا ولې چې نوره څوک ربا لګولی وای چڼو اس دوره نو تم کېده بلو په 2 سر تم ده چې کلمې مې دې په لوړه پرې کړې کور دې ړنګ سه نه د میرو خان نیامه چې ورته نظر سه ورته روان سوی چې وروره چوپای انصاف ته داسې ساده سړی بیا دا له وړ چاوړو خو دالې به دی چاو وی چې بودي دا سره کوشش کوه چې پر شا سي نه ور هغه څو ته ورځي بیا میرو خان وایي چې هغه له وړ داسې په ګوتې باندې داسې په آس نه واړه او دالې باره بچشی سره په ګوتې باندې بیا و پهلوانانو زورو میرو چې هندوستان جنې سنېده خو تر ټیوا پچې هسې معمولي سړي نه څوک ډارېږي خو ما داسې ابي به استاد اورېدلي غیب علم دا چې کله میرو خان شش په تېره کړه سهار نواب لور ترینې وایي چې چلم په باندې وڅکاو شیز پرېتې لوی بوتلې وایي چې خورجۍ ورته ډکه کړه چې بعضې وخت زړه دې خراب یېري لا کچه کېري مثال بیا به دا سپره لګوې بیا به دې وجود ویلي کوي سهار ټیم باندې نواب لور ترینې چلم په وچکاو رخصتی ورکوي واړه روانګي کوي خبره لنډۍ وایي مخشوري سو دریم ریل دوام مخشوري سو رقیبان مو دوړوي په منچخلی اشنا اوس خو بجل داسې کلي چې مستی کوي د اوږ غوندې بړېږي ما خو دې پاروجي چې ازمایلي اسې مال عمر خان نه د قرار سي پشین کوپی باندې جان ر باندې ولي رضا رضا دیدن کا ولوگا کو صدا بیا میں نمنداوے آخر شپدا بیا میں نمنداوے
اخر شپه ده راسا راسا دیدن کولوګه کوسه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه کاری بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا په لکه ډې موسم خانو کا پوښتنه بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده رازا رازا دیدن کولوګه کوسه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده خلکو جای ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده نعمت الله د سرحدي صفت کومه بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده رازا رازا دیدن کولوګه کوسه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه ده بیا مې نه موندوې اخر شپه شاعران وایي چې کله یو قسم میرو خان پسې ترینې په زړه سره دوا ګل ولی خان وکړلې چې که کرسه بیا ما کیسې کرسه سردار میرو خدای هر وخت په مخې باندې شاسه داسې یو قسم بنیر د ملکه یو قسم روانګي وسلې هندوستان طرف باندې مثال ملنګ داسې ورته ګوري چې آفرین دی جوانه ما خو ویله که دغه یوه کپرې خدا خو دې ډویزنو خلک رغوښتي دي اینه ډویزن سترې بچشاهي ته وایي لکه اوس مثال لکه زیلاس لکه اوستراس لکه دغسې اما داسې اورېدلي وایي چې چوره وخت چوره مزل وسلای خو په تاریخ کتابچې وایي چې جنوري میاشت چې دو به پنځر وجه مزل کړی شپږ بیا کړی او بیا کړی اته بیا کړی نه بیا کړی لس بیا کړی داسې بیا میرو خان مثال ملنګ ته مخ ور واړاو چې ملنګه که کره که یو ما کیسه کره که خپلې روجو کتاب وښکاره که چې چور وجه ادم خان تا ته میاشته ولاو ملنګ وایي چې هیکوي باوي په سر وګڼل ورته چې سردار دا خو سبا نولسمه روج پوره ده ټوی داسې بلو لاس ته تو کړه له وړې له وږې په سر کوز که ویې چې خدای یو مالګې د رنګ دي ملنګه غوږو په منځ دی وایي
اوس خبره چې ما هسې داسې یو قسم خوسه خوی ده چې چوره په مخ جیږه او په شا راځي زومړی خو وخته به د دا کیسه کوله بیا به موږ پلانکي ځای اډه نه وکړې پلانکي ځای به مو نه وکړې دا دوه ډې به مو یوه کړې وله بیا به رسېدلي ولوش کې به نزدیک بیټه و یعنی این کوچ ورته چې نزدیک آنده ها اوس دور آنده لرې وي خو ما داسې اورېدلي دي چې کله میرو خان ورته چې ملنګانو ته اوروري چې ما وایه ما سره ملنګ غوندې استدای به راسي داسې ملنګي ته چابک خالي سپېروی مار غوندې وشماو اشبېدا سره وایي چې 190 چې ملنګ لیږجي روان سو بیا داسې از بل مور نه وړه نه فتح خان سره وه نه صدوګي سره نه لوګي سره نه یو سره بل نه و لکه چې ملنګي به کوم رفتارینګ کاو په مجړوم به باندې باید بیا دوره سپیټ وایي چې میرو وایي چې دا دودبندي ته سرحد وطن ته رسېده دالته وایي چې سپېدو تیر کړی بیا میرو خان چې سوچ وکړه چې خو لږ کې شپه په ارام تېره کا بیګلان میګلان اوس خو مثال چې زاړی ور روان سي بیا به کونډې ورسې ملنګ غوندې اس ته رسایي به دی امیرو خان وایي چې داسې څه کالی ویړ که ملنګای وایي چې باګې ماګې جندې وکښلې خوریاسو ډیلو ته خلاص که خو میرو به چې چوره چې نسایي ملنګ داسې هاسو چې بلا جپا لا دیوان لا ګیدړ لا لیوان دی لیدل بیا میرو خان داسې په سونډک وکوژه چې مثال بایداري وکړه یعنې جګړو روژ دی هاسو که نه د جنا داسې بنو چې سپي دي چې 40 زره وایي میاشت ورکوي د غله په معلومه بل چاته څه نه وایي هغه غل له پونډۍ رونجي او که نه سپیانې برتي کړي دي که څه شی خو ما داسې حبیبه استاد اورېدلي دي چې کله یو قسم میرو خان سردار داسې سپېدو تیر میر ړنګ سه داسې خړې وړې ټیم سه چې ده داسې غوږ ونیو د سرحد وطن بیګلی واروېده سهار چې ډول رغېږي لا ډس کېږي لا ناره کې ډېره لرېږي د میرو خان بیا ملنګ ته ټوپ ور ووایه وی چې خدای یو مالګې درنګ دی دا خو مثال چې ته ورسېږې چې ده فیصله نه ایستلې بیا چې کوم ملنګ دالته میرو بیا په زندګي په خلي نه وواله په دغې ورځې وایي چې 3 بایته ملنګ غوندې داسې خوټه په ګوچو ووایي داسې چغچغای ملنګ یې وکړو بیا داسې آسو حبیبه استاد چې بیا میرو خان باغې تمکوای نسلې غور جندې جوړو سوځېدل لاسې ملنګ کوم سپیډ روان که نو دلته دیوانانو مقابلې چې روان سو خو ادم خان وایي چرباسلی و داسې تر نو پورې غار ورته کیندلی و ورته چې اوس بیا واړه د بچشیګانې جمع کړې چې اوس بیا په سانګو باندې و نه داسې کیل به ورسره کوو خو چې کله ادم خان سردار داسې مځکې ته سر رسولی و چې اوس په استر باندې راولي اوس پې راولي داسې ټیټې کتل چې میرو خان داسې ملنګ وایي چې په ادم خان تیر که هغه پوځونه په سترګو پټو د ادم خان سر مځکې ته ورساو چې بس ختم یې کړې خو ملنګ و چې داسې په تیر سه بجلی کرنټ غوندې چې ادم خان داسې سر پسې چې که میرو داسې پټې سترګې ناست و زمدي چرسې خوړلی و بلکل هیڅ شی نه لیدل هغه پوځ یې لیده له شاګو وینه وایي چې خبره ادم خان ورته کوي کما یو د ما وی وی کیسه ما هما کنه اسطاوتا بوایو چې میرو خانه کنه میرو خانه واپسی یا بونیر ته دروما کنه بچ ګران دی سردار استاد
شاران وای چې خبره آدم خان ورته وکړه چې که مهومه ویا ما کیسه مهومه چې د دوره 19 ورځو چې د پته نه لګېده اوس میرو خانه واپسې اوس بونیر ته درومه اوس یې ما ولبچ ډېر ګرانه چې اوس تر سیخې مثال امیرو خان لکه او د سړی چې وشکې چې داسې په شا مخ ورواړه ادم خان داسې مځکې چې ټومبلی واپس یې ملنګي باغ یې کږې کړلې داسې یو کیسه مو ورته ویښانل وی چې ادم خان ورور یې وروڅ کړو چې ته په داسې پښتنوالې چې وته وای بیا ما میرو ګرد لیدلی وای او تا سره خو د جنکۍ دي ولې چې مسلم جانه بیا پلار ورسره هغسې مرکې ته اچولی وه چې څرنګه ادم خان باندې سلیو داسې ملنګ راوسته د ادم خان د مسلم جان بي بي په منځ چې وای چې ګېډه ملنګي مځکې ته ورسوله داسې یو لاس ادم خان میرو ادم خان ته ورچو د بل لاس مسلم جان ته داسې پستو مټانو نه وای چې دوه سره داسې چیږې کړه بیا داسې په شا وای چې ابي به استاد راغی چې دی به 10 ډانګو راغلی 10 ډانګو به راغلی خو بیا هلته وای چې ادم خان مسلم جان بي بي کېنول بوټي لاندې د ورته چې تاسې اوس ما خپل مجلس کوه زه بیا ورځم هلې غجي وای چې میرو داسې ګونډ ورته کر 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 تړک ویې لټوله لیندیا وه بیا به میرو لیندې داسې ټک کاو لکه په پاخه روډ باندې چې ټرکونه وجګړېږي دوره ډاس بیا کاو داسې غریب سړي به شامله په پټېده دا بیا دغسې خالي ډنډار و درې سره به په خاصې کر وړه او راچولی او داسې چپۍ خوله به یې ولکه بنوالي خو داسې وایي چې میرو خان له ګوتو منځه غیسه ور خلاص کا پلټنو پوځو ته 19 کسان یې وایي چې په ډنډر واخیستل داسې چیک کړل رات نه داسې کوړنه واپس یې وکتل وی چې دا اورې سړي ګیسې رویست اوس د ما رات خو تر غوږولې ونای نه ده اوس دو پسې پرېږي ما ته یې نیسي بیا هغه وزیرانو هغه جرنیلانو ورته ویل چې سرداره موږ چې د تا ته ویلا چې 19 ورځې میاد ورکړه هغه دغه میرو نه موږ ډار وه چې په موقع شکر در راغی چې موږ مړ کړی نه ده دی نه در رسېدلی بیا موږ له چرمونو جوړه رات ته نه ده لیونه دا سیخانو غوندې لکه کبان او غوښه چې په سیخانو وپېرېده یوړ دغه راتې لا بیا مه لره تر دغه د دوهم غیسه میرو د بل ښکر ته ونیو داسې رګۍ بیا وایي چې په چپ پرې کړه بیا کوړنه وه ورته ویله چې وزیرات داسې کمعقل سړی اوس دو به غیسې رولي بیا به د ما رات پسې پرېږي وزیر ورته چې میرو غیسه یې ګاډ انجن نسي کړی وایي دی یوړه ته نه جنا وای چې دا دریم غیسه میرو خان داسې تر سیل پورې پرجوب کو خواجه هغه کوړنه وابله سر نه وای چې داسې چاپه چیکسه چې چاپه چیکسه وره مطلب دا ده چې 3.5 شله شمشي خیل کجوره سرونه بنوچي راخیستي ټورې څنګو چې وي اوره په شیخ بدین لیچ والا 13 کسه لابرو دالته دغه پریوتی دي غاشي لخوا اوسه بنوچي وانډا جن جوړه کړ ولې چې مخ چې بنو داسې لارۍ نه وي دا سړک نه و بیا به مینداول نه و سره چې یو کلي نه به خطا سو خپل به د بیا نه مینده بیا به د ډونډاره غږوله هلته بیا کلا جوړ کړ دا کجوره وای چې بنوچیو نه پلیانې چې واړه ټورې کوټسلې کجوره ځکه په پلیانې ډېره ده خو ما داسې ابي به استاد جرویدلي دي چې داسې کوړنه واب جنډۍ وغږوله چې کیل به سبا کېږي اوس جنګ ختم سه ځکه چې مثال موږ د ناخبرۍ سره ایثار کړو ته غیسې ورې میل ولاړې اج غیسې خلاص کې رات ته غونډر نه ختم نو میرو خان وی چې زه په دې کیسې ځکه خوښ چې سبا به بلوګا سر ورسئ خرخړ فتح خان بر ورسي پردل خان خان محمد کرم بر ورسي دو وای چې کلی ته ګاډسله بیا دا میټینګ سره وکړو چې کوګرده په خپله کلوګرده داسې نجومیانې لینډ چینول وی چې وشو چې په میرو باندې چوک برده چې ما خلاص کی جنې مې نجومیانو وای چې داسې غټ غټ کتابونه ډنګرو سړیو به لمځکو نسل پټیا کوه چې کتابونه داسې میدان چې ویل کړه بیا نجومیانو دا کیسه ورته وکړله چې که ورېږي موږ غم وش که ورېږي تر سره په میل باندې بچ شایده ګلګټ د میري چاله ستنې سپم غیسه یې نه خطا کوي میرو ډېر بد جندې ډارېږي دا پسې راوله که میرو دې بوی میندک بیا دستي داسې وزیر ته مخ ورواړو چې وزیره بیا ته ناست ولې جې ولې نو
وزیر ته چې بچه قربانه شي چې د نجومي په ټکي ګوته اږدوله زه چې لیک پر سړی ما وپېژانده خو ته خو ما به باسې دروازې پله دالې خوا میرو ناسته که په غېسې ما بلې بچی ته بدل کړي داسې وکړه چې ما ته د خندق شروع کړه چې زه کوډ غوږې ووځم بیا خندق د دپاره ړنګ څه وایي چې وزیر یې واته ګلګټ ته ګلګټه دلدټو ابھی به استاد دو سره داسې و چې خوني امبالیو باندې داسې تناره غوندې امبالۍ جوړې کړې وې پاتیانو باندې په ملاو وینې ما داسې اورېدلي دي بیا ما داسې اورېدلي دي چې کله یو قسم داسې هغه ګلګټه دلدټې راوستله منځ میدان چې ودرېدله میرو خان ته یو قسم استقبالي سره داسې غیسه یې ونیو خو چې له ګوتو یې ورخلاصاو په میرو خان داسې ډال ورته ونیو نیم ډال یې میرو نه یو میرو وایي چې غیسه یې ورته خلاص که هغه دلدټ په هغه امبالۍ وشنته غیس یې داسې لم وسناو چا سر یې نه وکړو د دویم غیسه چې ګلګټ ورویسته بیا میرو خان په غوږ باندې دلته غیسه یې ووته په میرو داسې وینر ماته سلا تر دغه بلوګېدو فتح خان ور ورسېدل د میرو خان ورته ویله چې که سرې سرې د اسمان لمنې سرې سرې بلو لکه چې نن مو اخري شپې سوې بیا بلوله ډېرې خوشکۍ ګرد وګرځېده داسې قونه یې ولګوله ولې چې میرو خان یې مخه نه لیده بیا بلو خو ناجړو چې سړی و بیا بلو خان ورته چې که شکه یو خپله زڼکه شکه پاس امبالی یې ولې خو دا تی مېرمنې ور ډډه که کنه چا چې میرو د درېیم غیسه ټیټ کاله ګوتو یې ورخلاصاو تی په ترخ شونته وره تر سیل پورې په وتلی دا تیان چې ړنګېږي ابي به استاد اوس لکۍ خلکو دوره نه ده پوه موږ ناورن خو ډېر پوه یو تیان چې ړنګېږي داسې سکیلای وکړي بلو خان ورته ویله بدي ولګېده په داسې سپیډ بلو ورته راته داسې په امبالۍ لاس ورګاډ کړل د څڼو نه به منګول ډکه کړه داسې له امبالۍ وکښله کله ډټ چې سمسارر کاږي بیا ده ورته څوک یې څر باندې کوې چې بلو نیولی پلار به دې نیسي خلاص داسې یو قسم دلدټ خونیت یې وروټوپاوې چې مور په د خوله ککړه دالې مخ ورواړوه سړي پراوې نو میرو ورته چې ورور زر زر درجه بل تر پسې ده امیرو خان ته وایي چې بلو ورسېده بیا ورته چې بدي داسې کیسه ده بیا بلو ورته ویله چې کپدار یې زه په خپله کلپدار یې ده خپاره جګړې ته اوس زه تیار یم ما ته یې ویې چې کړاچو باندې اوښتي یو بلو وایي چې اسنه زین مین کوسکه داسې کمبلې په ویډیو کړې داسې بلو په څملاسته ورته ویله په آس مې ټینګ وتړو دله وړ مرچي کو بیا مې دالې ورتېر کو بلو یې چې ور روان کا داسې هغه دلدټ ورته وکتل ویې چې بادشاه قربان زه تیار چپر یې راوړ ویې چې څه دي په چپر چې ته ته رالل داسې بیا غیسه یې لامبالۍ ورونو سر سړپ په هغه مشر رڼبلاک څه غیسه ځنه به سیکې ته په ور ووتل چې دغمه چې بلو څه ورته چې ابي به استاد خیر یې نه غوښته بلو خان و داسې په هسې مچکوري ورکوي چې زر زر ورځه د هیکې یو غیسه یې وایي چې دلدټ نه پاته وه د یو کم سلې له وړه چې واپس ورته راوړو بیا یک جینه وایي چې اس ته یې غیسه یې ټیټ کړه چې له ګوتو یې رباسه ورته اس په زندګانۍ یې وشنته داسې وایي چې بلو خان اس غټه پښه یې ماته کړه بلو وایي چې د یو لاس ردالې کا د بل لاوړه ته داسې ټیکینګ ورک په خوني امبالۍ باندې په دلدټ هغه لوړ واچېده دلدټ له خوني امبالۍ نه ټوپ واتې یې چپیت کړو بیا داسې لوړ و که نه دلدټ داسې ورته وکتل ویې چې هسې ګوټ دا په تړلی ارشه سو ورته که وړنه وه بادشاهي خلق په راغی داسې پلو ورته ګوري چې کور ړنګ سه یې تړلی هسې ګوټ اوس په څه کې امیرو به دي لښکرې دی ورې په ګړا بندي داسې بلو خان وایي چې له وړلی وکه پرې ونیو داسې ګرد یې له سر نه اړاو خواران غریبان به چې پراتل په کپارۍ بیا شو مه په ورځه مه په ورځه په وشنتې په وشنتې واړه په شا جنې پرېدل میرو خان ته ډر اوسه چې بلو یې ګرد که دغسې بې زغرې ملنګ ته ټوپ ور ووایه سپینې جامې چې اتو تاس مو ترټې له خورجۍ روکشه د فتح خان دوه تورې له تیکو وکښې داسې زپې زپا ولګېده غږ بیا په وکړه چې هایده درغی دره له مخه غړېده د خواران غریبان دو صمد دو خیال احمد دو خواجراز دو کلندر دو عجب نور دو گل نور دو سیب نور دو خنمیر دو اتورو دو رخیم دو ربابی رخیم دا بیا له مخ بیا غړېدل ځکه چې بیا دالته هند موقع شوري سوه دا ته بیا هېڅ پته نه لګېده
چې چا مطلب دادا خو جان به بچ کواسه داسې زورې به ګډېده چې مثال ملا ځان بیا ناروېده اما د سیرودلي چې بیا جنوري واړه جنګ موسم خام دی وسو فروری ته جنګ واړېده اپریچ میاشتې چې کوړه ورته ویله چې ما مسلم جان لور سره د چارګلانو چې څه شي باندې تاسې خوښ یو واړه انتظام تر سره ورو دا ټول ټوټي کلان وای چې په چر برابر سله دین آباد وای چې میرو خان مسلم جان بی بیادم خان وکړلا واپس کی صحیح ختم سوا او واپس بنیار پلا خوندنن مې د جنان کلی چې شپه دا چې سبا نسی دغه سیر شدا چې سبا نسی دغه سیر شدا دغشکلی غوچه پا مینر تکایی ما چه سبا نسی دغه سه شدا چه سبا نسی دغه سه شدا خوندنن می ده جنان پا کلیش پدا چه سبا نسی دغه سه شدا چه سبا نسی دغه سه شدا خشا چه سبا نسی دغه سه شدا ولتا می بلا یاری شمی د شیرینا چه سبا نسی دغه سه شدا چه سبا نسی دغه سه شدا خوندنن می د جنان په کلیش پدا چه سبا نسی دغه سه شدا سبا نسی دغه سه شدا ډېر په ترویج لاسونه مه ګوره شیرینا چې سبا نسی دغه سه شدا چې سبا نسی دغه سه شدا خوندنن مې د جنان په کلیش پدا چې سبا دغه سه شدا چې سبا نسی دغه سه شدا دغه خری مصر د دای چې سبا نسی دغه سه شدا چې پای مو خیال لري غمجن وای ما چې سبا نسی دغه سه شدا چې سبا نسی دغه سه شدا خوندنن مې د جنان په کلیش پدا چې سبا نسی دغه سه شدا چې سبا نسی دغه سه شدا پټو زړونو خبردارا چې سبا نسی دغه سه شدا مې د جنان کلی چې شپه ده چې سبا نسی دغه سه شدا